ضرورت یې څه ده چې یو سړی وخت ورسره ضایع کړي. زه دا درته وایم چې امریکا افغانستان ته راغله په وچ زور راغله. زور یې همزوی د ما نظام یې ړنګ کړ. په 2001 کې له سټیټ له نړیوال د سپینې ماڼۍ له سټیټ او د رئیس جمهور له خولې نه دا خبره کېده نړیوال د سپینې ماڼۍ له سټیټ او د رئیس جمهور له خولې نه دا خبره کېده چې طالب به درې لارې لري: زندان، تسلیمېدل او ختمېدل. صحیح ده. په 2011 کال کې د دغه سپینې ماڼۍ له سټیټ او د رئیس جمهور له خولې دا خبر راوسو د افغانستان مسله نظامي حل نه لري. چې د قطر دفتر د پرانیسته د طیب هغه په مشري سر د خلاصه دا یوه خبر. بل امریکا که دومره زورور ملک وي او رښتیا دومره الحمدلله افغانان ایمان لري، قوت لري، دا تاریخ ثابته کړي دی. موږ د بستا شر دا خبر دا شر راته وغوښته، دا ټوله ناټو ورسره ودرېدله. بیا د افغانستان ولایتونه په ناټو تقسیم کړه. ته یقین وکړه سیال څه محترم هلمند ځان ته برطانیه مته کړې. برطانیه اثر تیری په یو ولایت کې هم نو ځان ته برطانیه ته هلمند ورکه، ځان ته اسټرالیا ته روزګان ورکه، ځان ته ایټالیا ته هرات ورکه، ځان ته رومانیا ته زابل ورکه، ځان ته پولنډ ته غزنی ورکه، ځان ته امریکانو ته کندهار او پکتیا ورکړه، جرمنیانو ته کندوز ورکه. د موږ د ولایتونه ناټو په خپلو دولتو سره ویشل. تقریبا 100 کاله برطانیه خپل زور په هلمند کې په یو ولایت کې د افغانستان په 14 برخه کې ازمویلی، خو الحمدلله مات تللی. اسټرالیا په روزګان کې ازمویلی، مات تللی. کاناډا په کندهار کې ازمویلی، مات تللی. نو بل دلته داسې افغانان دي د ځان په عقیده خبره کوي، د ځان په فکر یوه خبره کوي. مثلا ته م یو افغان یې خو یو مله غاړه ته در واچومه، توپونه به دې رسنۍ راواخلي، کوچې به دې رسنۍ راواخلي، له ننه پورې دې والله که په مړه عسکر ډز کړی. نو لکه دې ډز داسې افغانان وو، داسې افغانان وو، د داسې مندو پلرونو الوادونه وو، عالمان وو، په 100 ټنه باروتو کې هم کېناست، ډریوري هم په خپله وکړه، په دښمن هم ورغی، دښمن هم له منځه ویوړ. سر د خلاصه دا م افغان د دغه افغان ایمان او عقیده او د تا عقیده دا دومره فرق لري لکه ځمکه او اسمان. په دغه افکارو په دغه عقیده لکه له تا سره د څه ده چې له ننه پورې د خدای په وحدانیت، د خدای په قدرت، د خدای په نصرت ایمان او عقیده نه لري. په مادیاتو باندې په دغه دنیا په مجازي نړۍ باندې مقصد ته عقیده لري، په کفري هیوادونو باندې عقیده لري. دومره د عقیده کمزورې ده هغه خلک دا شی نشي درکولی. زه به دا درته ووایم سیال صاحب محترم ته یقین وکړه چې د موږ د نظامي خلک دا ملګري نه دي، دا نظامي مجاهدین په جهادي سنګر کې چې والله بالله چې له امریکایانو سره به مخامخ په جګړه سو، قسم په خدای قسم به د مجاهدینو به دا واټن راکماوو چې حتی دومره اندازه کې به دا جنګ سره کاوه چې ګرنیټې به سره الوزولې. امریکایانو به غوښتل چې دا مسافه زیاته کړي چې دوی بمبار وکړي، مجاهدینو به غوښتل چې مسافه کمه کړي او د بمبار مخه ونیول چې له دوی سره مخامخ غزا وکړي. نو دلته بیرته دا خبره خلک کوي طالب یې دا نظام نیولی نه ده. ته دغه نظام مطالعه که، دغه نظام چې اوس تقریبا 12 لکه کابینه لري، ته دا نظام مطالعه که. په دې کې د تیر امارت څومره خلک دي؟ 1000 نفره هم نسته. مګر په 2001 کې زه چې مات سوم معاف نه سوم، دا خلک اوس د موږ په معافي باندې یو داسې ورته ښکاري لکه یو ریشخند. په 2001 کې زه مات سوم خو معاف نه سوم. ګونتنامو، بګرام، پل چرخي د مال تجاره ډک څه، د مال قومي مشر ډک څه، د مال یو جهادي عالم نه ډک څه، د مال یو ښه انجینر نه یو ښه ډاکټر نه ډک سول. دا زندانونه ډک سو که ډک نه سو؟ معاف دې نه کړم. نو ولس دا اقدام وکړ چې په بې غیرتۍ مې وزنې په غیرت چې شهید سم، دا ځان ته بهتره ویاړ او افتخار بولم. نو ولس راجګ څه د امارت مشرانو دومره وکړه چې دغه ولس رهبري یې په غاړه واخیسته. دا نظام دا 100 کاله جهادي دور دا قربانۍ دا ولس کړي، طالب نه ده کړی.
طالع باسي او نوم دا ولس کړی ولس دا قربانۍ ولس کړي. ته د اطرافو ته لاړ شه، دا سپین بیرغونه په دې هایدرو کې په دې قبرو ولاړ دي. هر کلي ته چې هایدره نږدې بیا په هغه کلي ته د هر کور دروازه ور وټکوه، د چا ورور د چا پلار د چا زوی د چا تره دا کې خښ دي او ټول په جهادي مبارزه کې شهیدان سوي دي. نو خبره دلته د خلک مقصد هغه خبرې نه کوي. دلته خلکو ته موږ هغو خلکو ته احترام لرو چې هغه د نظام ماهیت مني، د نر په شان د راشي دلته د سوال وکړي، د نر په شان د راشي دلته د سالم نقد وکړي. خو یو څوک چې د نظام ماهیت نه مني قطعا زه حق نه لرم چې هغه ته حق ورکړم چې دی ما سره دلته په نقد وکړي یا زه دلته د نقد یا د سوال یا د یوې خبرې اجازه ورکړم. که څوک د نظام ماهیت مني چې دا نظام د افغانستان دا د اسلام د دې وطن د دې جغرافیا د دې ملت د شهداو د ارمانونو نمایندګي کوي او نظام یې بولم، په دې باندې به دا به اول مني، وروسته د راسي په کومه نیمګړتیا یې رسما دي رغنده په جرأت سره د هغې نیوکه وکړي. که چا پورته ورته وکاته مایک ته بند کړه، خبرو کې مه راغورځه، مایک ته بند نو خو دې ډېر وخت دومره وخت یې موږ ته نه دی تا ته چا وخت نه در کړی بند تا خپله خبرې کړې دي. نو سیال صاحب محترم زه ډېر وخت نه ناست وم، بښنه غواړم چې خبرې مې اوږدې کړې نه وي. نو دلته ډېر مشران ملګري هم ناست دي. مقصد زه دا خبره کوم چې ګوره څوک چې د ماهیت مني هغه سره د خبرو وخت هم ورکوي، ښه ډېر وخت ورکوي، خبرې هم ښه په حوصله واورئ، ښه په سړو دماغو ځواب ورکوي. سړی چې په قربانیو باندې لګېږي، په د جهادي مبارزه لګېږي، داسې خلک تللي دي قسم په خدای لکه غرونه د خلکو زړونه سري دي. که دا دې ته اوس د هر یو ته چې د وطن په عقله خبره کوي چې ته ورته وایې ستا څه قرباني ورکړې، خو بېرته به د جواب په صفر کې ضرب وي. دلته ډېر غټ ولس ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي، قربانۍ سوي دي. سیال صاحب محترم قطعا دلته په قربانیو نیوکه، په جهاد نیوکه، دلته په تکلیفونو، په زندانونو، په سختیو، په دې نیوکې دلته څوک نیوکه یا تر څوار لاندې راوستل دا قطعا موږ نه چاته حق ورکوو، نو څوک دا حق لري. دغه اطلاع په ورته وایم، په ډاګه ورته وایم چې قطعا څوک حق نه لري. او که څوک نظام مني د نظام ته احترام لري، ملت ته احترام لري، د جغرافیا ته احترام لري، ګټلی تاریخ او ویاړ او برم ته احترام لري، د خدای دې راولي او دلته دې په نظام په حق له خبرې وکړي. مهرباني سیال صاحب محترم. محترم زنده اوسې، آباد اوسې، الله دې باعزت لره. لوګری صاحب تاسو نوبت ده. سیاسي بخښنې سره زه درنه کوزېږم که یو دوه خبرې وکړم، ډېره بخښنې سره زه کار کوم. اول خو سلامونه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ټولو دوستانو ته بره ناست دي او که لاندې لیدونکي اورېدونکي دي، دا سړی خو لاندې ناست دی واده وري. لومړی د عقل خپله کته څه وایه، خپله کته چې مونږ نه د عقل هم ښه شی دی. ملک صاحب دا د ملت دا خلک د ملت ډېر دغه کوي که نه، دلته خو مونږ او تاسو د ملت خلک ناست دي ولا که وظیفې کړي دا ورته مشخص کړه چې دوی دا د زړه شک ووځي. نه دا اوس موجوده هلته افغانستان کې د طالبان دي، هغه دي اوس نظام دی. ولې دوی ملت نه دی، ملت تاریخ دی څه دی، یعنې دوی هلته چې دي دا ملت نه دی، یعنې څنګه ملت بله ځانګړنه لري. څه په هر صورت دا عقل هم ښه شی دی دوستانو. پروردګار په ورځ د قیامت د عقل پوښتنه هم درنه کوي چې دا عقل دې چېرته مصرف کړی و. اوس دا عقل مني چې دې ورور خبرې وکړه، موږ لاندې ناستو دا سپیشل فورس چې امریکا تاسو ته $40,000,000 درکوي، ویې ویل چې زه هغه پخوانۍ پروژه چې وه لږ سخته وه دا لږ ارزانه ده. امریکا دې ته پیسې ورکوي چې وزیر د دفاع زموږ مولوي صاحب یعقوب مجاهد ورشي روسانو سره نظامي تړون وکړي چې ته بیا راشه زما الوتکې ووله. دا عقل مني؟ امریکایي پیسې دې ته ورکوي چې ته لاړ شه هلته نظامي تړون وکړه روسانو سره، یا چین راشي پانګونه کړي افغانستان کې. ورونو روس امریکایان ډېر د سختې ورځې نه وتي دي، ډېر د سختې ورځې نه دې سره شوډن نظام خلاصوو. دا ورته یو لویه د جهنم کنده ورته جوړه شوې وه. تاسو ویتنام جنګ مطالعه کوئ چې هلته دوی هر کله چې د دوی په میدانونو او ویلو کې تابوتونه کته شي، بیا دا خلک نور هغه ته پاڅېږي، د هغه ځای نه ځان وباسي. کوم محاسبه یې چې کړې وه غلطه محاسبه یې کړې وه. څه محاسبه یې چې لرله چې هم لګښت محاسبه، هم د افغانستان نه دغه خلک چې هلته دي دوی نه شناخت یې نه لره
چې دا خلک لیدلو جامو کې دي یا سپلیو کې دي خو د دوی همت او د دوی هغه ډېر لوړ دی دا شی دا محاسبه هغې صحیح نه وکړي. نو دوستانو د 40 میلیونه ډالره اول سپیشل فورس صاحب ته زه پوښتنه وکړم چې دا 40 میلیونه ډالره چېرته ځي کومه سې راځي ته خبر یې چې کوم هلته راځي اوس پر دا خلک په دې خبر نه دي چې 40 میلیونه ډالره چېرته ځي دا راځي کینیا کې د ملل متحد ملګرو ملتونو دفتر ته دا بشري مرستې دي ملګرو ملتونو دفتر کې هلته تم کېږي هغه ځینې بیا څو ورځې بعد د کینیا نه انتقالېږي هلته هغه هلته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې هغه کېږي دا بشري مرستې دي. همدا اوس د USAID پروګرام یو په افغانستان باندې هغه شو وی نه درو ټرمپ چې کوم پالیسي غوره کړې وه په ازبکستان یې ونه درو په آذربایجان په دغه ملکونو په ترکمنستان دا ټول روسانو هغه لاس لاندې دي ولې وی نه درو دا بشري مرستې دي دا په دې معنا نه ده چې امارت اسلامي ته پیسې ورکوي چې تاسې واخلئ بیا تاسو په دې الوتکې والي یا د الوتکو ضد هغه واخلئ بیا راشئ زموږ الوتکې وولئ دا عقل نه مني دوستانو دا د دوی که امارت اسلامي کوم څه لاسته راوړي که هغه کوي ټول خپله داخلي عواید دي هغه د افغانستان داخلي د ګمرکاتو هر څه چې دي د هماغه عوایدو نه اصلي اخلي که الوتکو ضد هغه اخلي دا 40 میلیونه ډالره یوه ډالره خپله سیګار راپورټ خپور کړ ویل چې $1 دغه پیسو نه د امارت اسلامي دولت ته نه ځي دا ټول په مؤسساتو کې هغه کېږي ولې ځان نه یو هغه کوئ. بله خبره دا ده بل هغه دا وکړو ویل چې دلته کوم دوست ویل چې د وتلو د امریکایانو دا ماتې ویا نه وه. ګورئ دوستانو امریکا که چېرته افغانستان کې زمینګیره شوې نه وی او دوم درجې به په عراق کې دا د ایران قصه یې پخوا خلاصوله دا هغه 7 ملکونو کې شامل وو افغانستان سومالیا لبنان یمن لیبیا سودان عراق ایران دا ټول شامل وو په 1999 کې فیصله یې کړې وه چې د دې ملکونو رژیمونه د چینج شي بدل شي ولې افغانستان کې دا خلک زمینګیره شول په دې حساب باندې ایران ته فرصت پیدا نه کړ. که چېرته امریکا د افغانستان دوستي کولی پرون نابله ورځ بیان یې ورکړ ویل چې پاکستان په حقه دی ته بیا دلته لګیا وې د امریکایانو پروژه ده او د امارت اسلامي په دې راوځي چې دا ارزانه ده ویل چې پاکستان په حقه دی د تروریزم په ضد باندې خپل ځان دفاع کوي خو زه دلته که کوم امریکې والا سړی ناست چې هغې ته وایم چې عجب خبره دا یو اطلاف منځته راوستی په نوم د کواد جاپان دی استرالیا ده امریکا ده او هغه د هندوستان دی. جاپان دغه 3 ورځې د مخه په 2 تاریخ د جولای د میاشت په هند کې مطبوعاتي کانفرنس نه وروسته مشترک اعلامیه خپره کړه اعلامیه کې ویل چې د تروریزم مرکز پاکستان دی او نمونه یې واخیستل د ډلو ستا ائتلافي امریکې ته زه دا خبره کوم ستا ائتلافي چې جاپان دی چې تا کواد جوړ کړی دی د چین په ضد باندې یو تړون دی منځته راوستی دی او ستا په دې نړۍ کې دغه 900 اډې چې ته وایې اډې لرمه 125 اډې ستا په جاپان اوبو کې دي د چین محاصره کول دپاره هغه لګیا دی وایي چې تروریزم مرکز پاکستان دی ته وایې چې نه پاکستان حق لري چې تروریزم دفاع وکړي یا ته نه پوهېږي ځان نه لګی ټرمپ او ستا اداره او یا جاپان نه پوهېږي په دې حساب باندې مننه دوستانو بس ډېر هغه دی دلته نور خلک هم دي خو هغه خلک کته شول کوم یو چې هغه 100% مننه الله دې اجر درکړي ډېر شي خبرې بس دوی بل یو شی بل ورته